السلام علیکم. یقینا چې واتس اپ په تاسو ټول استعمالوئ ځکه چې واتس اپ د انسان د ژوندۍ یو حصہ جوړه شوې ده. دغه په واتس اپ کې یو ډیر زیات بهترین اپشن چې دی هغه اډ شوی دی. اپشن څنګه کار کوي او دغه اپشن په کوم ځای کې دی بوزم به تاسو لا خپل د موبایل سکرین ته او پریکټیکل طریقه به درته ښیم چېرته هم زموږ سره اوسئ. ورګورو واتس اپ خو تاسو ټول استعمالوئ که نه، چا سره چې هم موبایل دی نو هغه به لازمي واتس اپ استعمالي ځکه چې واتس اپ هم د زندګۍ یو حصہ جوړه شوې ده. او نن په واتس اپ کې یو ډیر زیات زبردست فیچر چې دی هغه اډ شوی دی. مثال په تور پر تاسو چا سره وایس میسج کوئ نو تاسو کته دا ګوټ کې چې کوم بټن دی تاسو پریس ونیسئ نو هغه ته تاسو میسج سند کوئ. تاسو یو کس سره ریګولر وایس میسج کوئ لګیا یې نو اوس په واتس اپ کې یو ډیر زیات ښکلی فیچر چې دی هغه اډ شوی دی. اوس تاسو له دغه د کم وایس بټن چې دی د دې پریس کولو ضرورت نشته. بره به تاسو ته ښکاري کم کس سره چې تاسو چیټ کوئ د هغه نوم سره خوا کې د مایک راځي. دغه مایک بټن چې دی دې باندې به یو ځل داسې کلیک کوئ. دا تاسو ته ښکاري دغه مایک باندې چې تاسو کلیک کړئ ستاسو ریکارډینګ چې دی دا به اټومیټک شروع شي. کله چې ستاسو ریکارډینګ وشي نو تاسو به دې بټن باندې کلیک کوئ دا ریکارډینګ چې دی دا به هغه ته لاړ شي. تاسو ته بار بار کته دی مایک بټن چې دی هغه د هولډ نیولو ضرورت نشته. دا په واتس اپ کې یو نوی فیچر راغلی دی، لازمي تاسو ټرای کړئ. او که تاسو سره چېرته کار نه کوي نو تاسو به پلی سټور ته لاړ شئ او خپل واتس اپ چې دی هغه به اپډیټ کړئ نو دا به تاسو سره هم کار شروع کړي.